السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کوم چې ښه به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. نن زه تاسو د دغسې کیسو طرف له بوځم، د داسې سټوري طرف ته به مو بوځم چې که ته چېرته خپل ځان یو لو لیوریج ول ځان ساتې، ته به ډایرکټ بوسټ شې د های لیوریج ول ته. ولې چې یو ورځ یو زمری و، هغه خپل بچي ته ښایي چې دا 15 کارونه زه درته هم ښایم، که چېرته دا تا په خپل ځان اپلای کړل، یو زمری به وي او په دې ځنګل به راج کوي، او که چېرته دا 15 کارونه تا په ځان اپلای نه کړل نو ته به نیور په ځنګل باندې راج وکړې او نه به څوک تا ته ووایي چې شعر یې. په هغې کې چې نمبر فرسټ رول کوم ده، هغه ورته وایي چې خپل ځان خپل پوزیشن چې کوم دی هغه به په خپله جوړوي، چې چېرته ځې او مطلب تا نه به د نور ځناور یریږي او د نور ځناور به ځای در پرېږدي، ځکه چې په ځنګل کې بلا شی ځناوران دي. یو ځناور هم نه وایي چې شیر دی د ځنګل بادشاه وي او دی د دې نه د نور ځناور چې کوم دي دا یریږي، یو هم نه وایي، خو بیا هم چې زه چېرته ځم او چې ته چېرته ځې چې تا نه یریږي، په ځان کې دا ابیلیټي پیدا کړه. نمبر سیکنډ چې کوم دی ورته وایي چې ته به خپله اراده انټینشن چې کوم دی چاله به نه شو کوې چې زه ځم او دا کوم او زه د دې پسې ووځم. ته به اول ابزرویشن کوې. که تاسو سوچ کړي وي شیر کله هم چې یو اټیک کوي یا څه کوي، هغه اول ابزرویشن کوي، ډایرکټ حمله نه کوي، او چې شیر کله وږي وي مطلب هغه ډایرکټ هغه منډه نه وهي، چې هغه کله اټیک کولو له ځان تیار کړي نو هغې نه پس چې کوم دی دی رننګ چلو کړي. نو که موږ تاسو سوچ وکړو، موږ تاسو چې کله غواړي چې موږ کامیاب شو، اول خپلې ارادې چې کومې دي شو کړي، او ته خلکو ته خپلې ارادې مه شو کوه، ته ځان کامیاب کا او کامیابي خلکو ته شو کا، ځکه چې نن سبا هر سړی چې کوم دی هوښیار دی، وزډم دی، او هېچا ته ضرورت نشته دا خبرو کولو، خپله کامیابي وښیه خلکو له او نه کې خبرې. نمبر 3 چې کوم دی هغه ورته وښیي چې خپل مایند چې کوم دی دا به پازیټیو او ورټلی سوچ. که موږ تاسو سوچ وکړو چې کله کله موږ او یو شیر ته ګورو، زمري ته، هغه چې کله حمله کوي قطعاً هم دا نه وهي چې زه به دا حمله هغه کما وبیلمه، او کله کله چې تاسو سوچ وکړئ نو د ډیبیټ طرف ته چې کومې غټه زیبره ولاړه وي یا بل غټ داسې ځناور وي، د ده نه قدم زیات وي او د ده نه وزن هم زیات وي، د ده نه هر څه سیوا وي، او بیا هم دی داسې پې ورځي لکه بلکل وایي چې دا به زه ګټمه، بلکل دا سوچ هم نه کوي چې دا به زه بایلمه. د دې وجې مونږ اکثر چې سوچ وکړو مونږ وایو چې دا کار ډېر غټ دی، دا زه نه شم کوی، او د دې کار نه خپل ځان ساتي، وایي دا زما د وس کار نه دی. شیر چې کله هم یو حمله کوي او یو سي ته وګوري انټینشن جوړ کړي نو دی کله هم دا ډاون سوچ نه کوي. نمبر 4 چې کوم دی هغې کې ورته وایي چې نو پلان. مونږ که تاسو که سوچ وکړئ سبا چې مونږ راپاسو وایي چې I want to become doctor او زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم، او سبا چې راپاسي وایي چې زه غواړم چې انجینیر جوړ شم، او بله ورځ چې راپاسي وایي زه غواړم چې بزنس مین جوړ شم. او شیر چې کله هم اټیک کوي چې هغه ډېر زیات وي، هغه کله هم دا سوچ نه کوي چې زه رننګ کوم چې کوم یو مې ونیولو، هغه اول یو سلیکټ کړي، هغې سلیکټ کولو نه فرست چې کوم وي دی په هغې باندې ونې فوکس کوي. موږ تاسو اکثر سوچ چې کوو په 3 او 4 ورځو کې خپلې ارادې چینج کوي، هغې چې تر څو پورې خپل میشن کمپلیټ کړي نه وي هغه کله هم اراده نه چینج کوي. او 5م یو چې کوم دی ډېر ضروري، هغه ورته وایي چې ته به خپل شکل او خپل سټرګل چې کوم دی دا به په خپله ساتې او خپل ځان داسې جوړ کا چې ته په خپل ځان نه په خپله یریږې. چې موږ تاسو کله هم شعر وګوري چې دی کله غوسه شي او دی کله بره او کمر ته وکړي، کله کله زویډ ته وکړي، دی ځان داسې جوړ کړي چې هغه انسان ورنه خپله یره کېږي او ځناور ورنه خپله یره کېږي. دا ویډیو کې موږ تاسو ته سبق دا دی چې که ته غواړې چې زه کامیاب شم او زه چېرته ځم ما ته ریسپیکټ میلاو شي، ته په هغې ځای کې د خلکو لاسنیوی مه کوه، ته خپل ځان داسې جوړ کا چې خلک ستا ریسپیکټ کوي او خلک تاله نو د لوی اوچت په نظر باندې ګوري، ته هم ځان لکه یو شیر واچوه. او امید کوم چې تاسو به ډېر څه زده کړي د دې ویډیو نه.
Thank you چې چېرته اوسئ. آباد.